غریبانان تباه برباد شو. څوک لوریانې حلالوي، څوک ښځې وژني. قچارو تاریکونه دي درکوي بیا مسئلې سره وجه راغلې دم د دې ګرانۍ په وجه راغلی. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. سمیع الله مشوانی ما دا وخت د شکور نیوز تاسو ته مخاطب لګره درو څنګه خی دا جی دا جوار دی نوم د څه نوم د بولل ماته حسن خان حاجی غزن کړي شکور بارم خان ماشه دا وای چې د څه کار روزګار کوي بس د دیاړي میاړي کوم او بس 1500 روپۍ دیاړي دا بس سوګي ورکوي او سوګي نه ورکوي بیا به تاریخونه کې زی راځي به بس بیا ورته الټا کنځلې کوي 2-3 ورځې بعد وای ته یاره بس پتا دیاړي منګه وکړله وای بیا دغه لندنه دې ماري دی جوړ کړی دی بیا سوله زی راځي ستاغه دیاړي دی وای پښلخ ولګي په سمه دیاړي کې څه کار کوي دیاړي دا ماشين دی تاسو سره ماشين هم دی او ګوړم کو او د مصری سم کو چې سم خل راځي هغه خلکو ته سم میسج ورکړي چې څوک څه دیاړي وکي او هغه به خپل پیسې نه ورکړي نو بس نه دی کوي وسره چې یو سړی نه ورکوي نو بس سره یو څه کوي نو خو دلته کې بس واړه بچي او واړه خویندې وروڼه نو څه کوي یاره چې دیاړي نه میلاویږي او چا ته پته نه څه به کوي دا نو چې چا ته پته نه نو هغوی ته دا خواستی چې اړوله کوي دی ورسره نه بس په قلا دې کښېني هغې نه خوښې ګرځېده ښه دي چې نه یې درکوي دل هغې نه خوښې ګرځېده ښه دي او څوک چې پیسې نه ورکوي هغوی ته څه میسج کوي چې څوک یې نه ورکوي نو دغه خو بس د هغوی بې خوندي ده که نه چې ښې ورسره په جیب کې پرتي او نه یې ورکوي وله وایي نشته او نشته اره قچارو تاریکونه دي درکوي بیا دله ډېره مهرباني ټایم راکولو یو جهان مانا ستاسو قیمتي ټایم هم ځای کو خفه نه شئ ورځئ ورځو بل ما السلام علیکم وعلیکم السلام مجي څنګه ښه تاکي خیر دی شکر الحمدلله دا راته ووایه چې ګراني شته او ښه ډېره زیاته خاص کر خلکو ډېر لوی تکلیف دی د ګرانۍ چې کم د لاس وښو مزدورکار خلک دي او صرف دیاړۍ او مزدورۍ ته کتلي نو هغه ته ډېر سخت بحران زیاتېږي بیخي بدخاصلي ده ډېره مسله غریبانانو ته ده ډېره مسله غریبانانو خاص کر هغه غریبانانو ته کم چې بېوسه مزدوران دي بیلچۍ توسکورې والا مزدور هغې ته هغه ته ویل چې موږ دیاړي وکړو نو خلکو ته تاریخونه چلو نو دې خلکو ته به څه میسج ورکوي نو بس دې خلکو ته دا میسج ضرورت چې څوک مزدوري نه کوي مزدوري دې نه کوي او ځئ بس کته ملکونه آباد دي بس نقد یې درکوي او دنیا ده آباده ده یو ځنۍ بل ځای بل ځنۍ بل ځای وایي ملنګ ته یو در پورې او سلو ته بېرته او څوک چې پیسې نه ورکوي څوک څه دیاړي وکړي هغه ته څه میسج ورکوي نو بس هغه ته دا میسج دی چې دا ډېر ظلم کوي ځکه چې یو سړی ناچارې مزدورکار په نن وخت ګرانۍ کې او دې حالات کې او بیا یو سړی مزدوري کوي هغه ته مزدورون کوي دا خو ظلم دی زیاتې دی ډېر دی غریب ولس پوښتنه کوم د نوي حکومت نه څه مطالبه کوي د نوي حکومت ته موږ څه وو یاره بس خبردار چې هغوی خپل منځ کې ښه رضا دي صرف پښتون قام او غریبو خلکو ته چل دی نور بس هغوی ښه رضا دي په دې څیز باندې اورې ډېره مهرباني ټایم راکولو یو جهان مان آزاد بل ماماجي څنګه ښه بالکل ټیک ټاک یو. ماماجي نوم دې سره نوم زما نوم افسرعلي دی. ماشاءالله ډېر ښه سم دی افسرعلي ماما دا ته ووایه چې د مزدورانو طبقې حالات ډېر سخت خراب نه دي ډېر ښه خراب دی غریبانانو د سختي را هغوی په خپلو لانجوي ښه دي خپل منځ کې ورانې کله یو راولي کله بل راولي حکومت او غریبانان تباه برباد شو. څوک لوریانې حلالوي څوک ښځې وژني څوک څه کوي څوک شوکې کوي څوک څه کوي ډاکې کوي دغه معاملې چالو کړي دي دا مسئلې سره وجه راغلې دم د دې ګرانۍ په وجه راغلی نور په هېڅ هم نه راغلی همدغه ګراني ده ټول هم خلک همدغه چغې وایي چې ګراني ده او ګراني ده دا اخري ته پوښتنه کوم دا ته وایي چې نوي حکومت نه څه مطالبه کوي یاره نوي حکومت خو دا ښه وه دا اوسني چې دا قصابان ګڼه دوی خو مونږ بیا سپین کړو هغه لومړي حکومت خو د عمران ډېره مهرباني د ټایم راکولو یو ټول ملک خو یو شان ګراني وه که نه په پنجاب کې خو یو شان ده او دلته بل شان ده ډېره مهرباني د ټایم راکولو یو جهان مان السلام علیکم وعلیکم السلام وروره څنګه یې ښه جوړې شکر دی الحمدلله دا راته ووایه چې ته فروټو روزګار کوې که سبزۍ بس دا څه کوو د فروټ او د سبزو دواړه څوک سبزي مبزي فروټ وړي که نه وړي وایي نه وړي دا هم دینه راوړي له خیره قرض وړي که په نغدو مړه قرض هم وړي او په نغد هم وړي کله قرض یو چې بیا پیسې ورکوي یاره چې ډېر خو پکې ورکېږي بیا تاریخونه چلی که نه بس په کاپۍ کې پسې لیکلي بس بیا تاریخونه چلوم او دا راته ووایه چې تاسو کوم فروټ میلاویږي هر څه شته دی چې څه شي ټول شته نمونه خو وایه لږ که نه امونه دي شلتالان دي خربوزې دي امونه دي امونه به څو دي امونه به څو دي امونه به 120 او انګورو انګور 180 انګور افغان دی که پاکستان دی د افغانۍ خربوزه په څوره خربوزه اتیا
دا ته وایي اخري تپوس نه کومه نوي حکومت نه څه مطالبه کوي ما څه مطالبه به چې ورسره دې ارزان کړي نو څه به وکړي ډېره مهرباني د ټایم راکولو یو جهان مان چې چېرته مې وي د ځان ډېر خیال ساتئ خپل ورور سمیع الله ورکړي اجازت ستا د کیمرامین احسان طلحه صاحب